بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په وجود دلایل. رسل یو ایټیس یا ملحدو د هغه نه چا پوښتنه وکړه چې که مړ شي او الله دې را ژوندی کړي او پوښتنه درنه وکړي چې په دنیا کې دې ولې زه نه منلم. رسل جواب ورکړو چې زه به ورته وایم چې یا الله، ما ته په دنیا کې ستا د وجود ثبوت نه و پیدا شوی، ځکه درنه منکر وم. خو د بنده دا قسم عذرونه د الله په نیست قابل د قبول نه دي، ځکه چې دنیا د الله د وجود د ثبوتونو او دلایلو نه ډکه ده او هرې خواته د ثبوتونو او دلایلو انبارونه دي. د فصلت سورت په 53 نمبر آیات کې فرمایي: سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهید. ډیر زر به مونږ خپلې نښې او دلایل دوی ته په کائناتو کې هم وښیو او د دوی په خپلو نفسونو کې هم، تر دې پورې چې دوی ته دا خبره ښکاره او معلومه شي چې دغه قرآن حق دی. آیا دا خبره کافی نه ده چې ستا رب په هر څه شاهد دی؟ نو ای انسانه، آیا په الله باندې د ایمان راوړلو دپاره دا کافی نه ده چې دا لوی کائنات چلیږي او کنټرول دي؟ آیا غیر د الله نه بل څوک شته چې د کائناتو نظام د کنټرول او وچلوي؟ نه، هیڅکله نه. یوازې الله تعالی کائنات چلوي او کنټرولوي. په کائناتو کې او د انسان په خپل وجود کې د الله د قدرت بې حسابه آیاتونه، نښې او دلایل موجود دي. که هر څوک په دې آیاتونو او نښو غور او فکر وکړي، انشاءالله چې الله به یې د زړه نه شکونه وباسي او د سکون او خوشحالۍ ژوند به یې په دنیا او آخرت کې نصیب شي. اول د الله د قدرت آیاتونه او نښې په خپل وجود کې ګورو. که شیشې ته ودرېږو او ځان ته وګورو، وبه ګورو چې زمونږ د وجود هره پرزه او په خپله ټول وجود کې یو باعقله یا انټیلیجنت ډیزاین موجود دی. یعنی زمونږ وجود ډیزاین شوی دی او داسې مکمل ډیزاین دی چې هیڅ څوک به د دې نه ښه شکل او صورت زمونږ دپاره ډیزاین نه کړي. نو د ډیزاین موجودیت د ډیزاینر په وجود دلالت کوي. انسان بېغمه اوده وي، ګردې کار کوي، ادرار د وینې نه بیلوي، په 4 ساعتو کې 5 شوارې ډیالیسس زمونږ د پوښتنې نه په غیر کوي. انسان اوده وي خو زړه کار کوي. په شپه او ورځ کې 100,000 وارې زړه درزیږي او 10,000 لیتره وینه پمپ کوي. که د وینې رګونه یو د بل پورې وتړل شي، اوږدوالی یې 100,000 کیلومتره کیږي، چې د ځمکې نه 2.5 وارې تاویږي. تقریباً 100 ټریلیون حجرو یا سیلز ته وینه او اکسیجن رسوي. 1 ټریلیون زر بیلیونه او 1 بیلیون زر میلیونه او 1 میلیون 10 لکه کیږي.
شاید په ډیر نوي ماډل موبایلو کې هم د 20 میگا پکسل نه زیاتې کمرې نه وي. او ټکنالوژي لا په دنیا کې تر اوسه پورې د 120 میگا پکسل نه زیاته کمره نه ده جوړه کړې. خو د انسان په یوه سترګه کې هم 580 میگا پکسل کمره او په بله سترګه کې هم 580 میگا پکسل کمره لګېدلې ده. د ویښتوب په حالت کې یعنی چې سړی ویښ وي زمونږ د خوښې نه په غیر تقریباً 12,000 وارې سترګې پټیږي او خلاصیږي چې سترګې پاکې وساتل شي. او که ګرد پکې توی شي نو بیا د وښو په واسطه چې انټي بایوټیک تاثیر لري وینځل کیږي. همدارنګه عینکې یا ګلاس د الله د قدرت آیات او نښه ده. ځکه که د انسان خپل لینز یا عدسه خرابه یا کمزوري شي نو ډاکټر د نمبر مطابق بله عدسه یا لینز جوړوي. اوس که څوک ووایي چې دا نوی لینز یا عدسه په خپله جوړه شوې او جوړیږي هیڅوک به هم دا خبره ونه مني چې دا لینز دی په خپله جوړ شوی وي. نو بیا د دې نه مخکینی لینز چې په سترګه کې وو او د دې نه ډیر بهتر هم وو نو هغه دې څنګه په خپله جوړ شوی وي. صرف په دې چې د نوي لینز جوړونکی یا ډاکټر لیدل کیږي او په سترګه کې د مخکینی لینز جوړونکی نه لیدل کیږي. نو په دې دلیل انسان اوس د هغه د وجود نه انکار کوي. دا خو بیا د خپل عقل نه هم انکار کول دي ځکه عقل هم نه لیدل کیږي. سږي 23,000 وارې په 4 ساعتو کې زمونږ د خوښې نه بغیر هوا داخلوي او خارجوي او 100 ټریلیون حجرو ته اکسیجن رسوي. غوږونه داسې ډیزاین شوي دي چې صرف هغه فریکوینسي اوازونه اوري د کومو اوریدل چې زمونږ دپاره ضروري وي. که د هرې فریکوینسي اوازونه اوریدل نو په وجود کې په میلیونو کارخانې کار کوي. نو د دې کارخانو د شور او اوازونو نه به هم موږ ژوند په ډیر مشکل سره تیروو. یعنی د ډیر مشکل سره به مخو حتی ناممکنو. که په خپل ډي ان اے کې فکر وکړو د پیدا کېدو نه د مرګ د وخت پورې او که مخ په شا لاړ شو د آدم او حوا علیه السلام پورې معلومات او انفارمیشن پکې لیکلی دی. مثلا قد، رنگ، د ویښتانو رنگ، عادتونه، مرضونه، عمر، د سترګو رنگ، غوږونه، پوزه او نور. خط پکې په 4 حروفو یا لیټرز لیکل شوی دی. یعنی کومه ژبه چې پکې استعمال شوې ده 4 حروف یا لیټرز لري. زما مطلب صرف معلومات ورکول نه دي بلکې هیله لرم هغه څوک چې د خالق په وجود کې شک لري باید فکر وکړي چې دا دومره کارونه په غیر د خالق نه څنګه ممکن کېدی شي. هغه څوک چې ماده مني او وایي چې ماده هر شی دی باید فکر او غور وکړي چې ماده خو عقل نه لري. نو یو بې عقله شی
څنګه دومره د عقل کارونه کولی شي او کوي یې. یو شی چې عقل نه لري هغه د انسان غوندې عاقل مخلوق څنګه جوړولی شي او یا یې جوړ کړی دی. په ډي ان اے کې یې د انسان تقدیر څنګه ولیکه او دومره بې حسابه معلومات او ډاټا یې پکې څنګه واچوله. آیا سږو په خپله ځان داسې عیار او جوړ کړی که د انسان فکر وي او که نه مونږ به خپل کار کوو؟ آیا زړه په خپله ځان کنټرولوي؟ که د ځمکې او اسمانونو ټول مخلوقات را جمع شي د یو انسان دماغ به نه جوړ کړي او نه به یې کنټرول کړي. نو یو شی چې په کولو نه جوړیږي نو په خپله څنګه جوړیږي؟ د مرغاوۍ یا بتکې د هګۍ نه بچی راوځي، سمدستي په ډنډ یا تالاب کې ځان اچوي، د لمبا چل هم ورځي او د خپل خوراک شیان هم پیژني. په هګۍ کې د لمبا چل او د خوراک د شیانو پیژندل چا ورښودلي وو؟ دا ټول د الله د قدرت نښې دي، خو غور او فکر شرط دی. د چرګې د هګۍ نه چې څنګه بچی راوځي سمدستي په دانه خوړلو شروع کوي، دانه هم پیژني او د خوراک چل هم ورځي. دې چرګوړي ته په هګۍ کې ټریننګ چا ورکړی و؟ د غوا بچی د کېدو سره سم د غوا په تیونو ورمنډه کړي او د تیونو د پیژندلو او شیدو د رودلو چل ورځي. د غوا په خېټه کې د غوا بچي ته دا ټریننګ او پوهه څوک ورکوي چې خپله مور او د هغې تیونه دې مو پیژني او د شیدو د خوړلو چل دې هم ورځي. په کائناتو کې چې هرې خوا مخ اړو د الله بې شمېره آیاتونه او نښې ګورو، خو مونږ غور او فکر نه کوو. آیا تاسو داسې کارخانه یا فیکټري لیدلې او یا مو یقین راځي چې د قیامته پورې به ټکنالوژي جوړه کړي چې د یو قسم موادو نه دې 100 قسمه شیان جوړوي؟ که باغ ته ننوځئ وبه ګورئ چې یو قسم هوا، یو قسم اوبه او یو قسم خاوره ده، خو مختلف ګلان، سره، شنه، زیړ او د مختلفو میوو ونې او په سلهاوو قسمه مختلف نباتات پکې شته. د یو وړوکي تخم یا سیډ نه په بیلیونو وارې د تخم نه لویه ونه جوړیږي چې ټنونه وزن لري. خو ځمکه هم نه کمیږي ځکه چې ونه خپله غذا په خپله جوړوي. په هره پاڼه کې داسې کارخانې دي چې د لمر یا سولر انرژي استعمالوي او د کاربن ډای اکساید او اوبو نه ګلوکوز یا غذا جوړوي. که د ځمکې او اسمانونو ټول مخلوقات را جمع شي یوه پاڼه به جوړه نه کړي. نو کوم شی چې په کولو نه جوړیږي په خپله څنګه جوړیدلی شي؟ همدارنګه په یو تخم یا سیډ کې دومره ډاټا او معلومات شته دی چې د دنیا په کتابونو کې هم نه ځایږي. مثلا د دې تخم نه چې کومه ونه جوړیږي د هغې تنه یا ډډ به څومره وي، جګوالی، د پاڼو تعداد،
څومره میوې به نیسي او د هرې میوې خوند او رنګ به څنګه وي، څومره تخمونه به نیسي او نور. که د ټولې دنیا ساینسدانان سره یو ځای شي، تخم خو پرېږده چې د تخم ماډل به هم جوړ نه کړي. نو هغه شی چې د ټولې دنیا ساینسدانان یې نشي جوړولی، په خپله څنګه جوړیږي؟ فکر وکئ. په کائناتو کې تقریباً 250 بلین ګلکسي دي او په هره ګلکسي کې 300 بلیونه لمرونه یا سټارز موجود دي. د مثال په ډول زمونږ د ملکی وی په ګلکسي کې زمونږ لمر د ځمکې نه 14 لکه وارې لوی دی. د دې غوندې 300 بلیونه نور ستوري یا لمرونه د ملکی وی په ګلکسي کې موجود دي. دا یو کهکشان یا ګلکسي شوه او داسې 250 بلیونه ګلکسي نورې هم په کائناتو کې موجود دي. دا ټولې ګلکسي او ستوري د 1400 بلیونو کلونو نه را په دې خوا په ډیر زیات سپیډ او سرعت سره په حرکت کې دي، برسیره په دې چې په خپلو محورونو ګرځي، د لایټ په سپیډ یعنی 3 لکه کیلومتره په یو سکند کې یو د بل نه لرې کیږي. یعنی دا 250 بلیونه ګلکسي چې دي، په دې کې چې دا څومره ستوري دي، دا ټول په خپلو محورونو تاویږي او یو د بل نه لرې کیږي هم. کله خو داسې هم کیږي چې یوه ګلکسي په بله ورشي، خو په غیر د دې نه چې یوه د بلې سره ټکر شي یا دا ستوري په خپلو کې یو بل سره ټکر شي، په خیر او خیریت یوه د بلې نه تیریږي. آیا دا دومره لوی کار په خپله کیږي؟ ساینسدانان وایي چې د شګو نه په اسمان کې ستوري ډیر دي. آیا دا دومره بې حسابه ستوري او ګلکسي په خپله کنټرولیږي؟ په کائناتو کې فاصلې دومره زیاتې دي چې په متر او کیلومتر اندازه کول ناممکن دي. د دې د اندازه کولو دپاره نوري کال یا لایټ ییر استعمالیږي. د لایټ سپیډ په یو سکند کې 3 لکه کیلومتره دی. نو لایټ چې په یو کال کې هر څومره فاصله طی کړي، دې ته یو لایټ ییر وایي چې 9.5 ټریلیون کیلومتره کیږي. زمونږ سره د ټولو نه نږدې ګلکسي چې ساینسدانانو پیدا کړې ده انډرومیډا ده، چې د ځمکې نه 22 لکه لایټ ییرز لرې ده. یعنی که داسې جهاز وي چې سپیډ یې 3 لکه کیلومتره په سکند کې وي، نو د ځمکې نه به په 22 لکه کالو کې زمونږ نږدې ګلکسي ته ورسیږي. او په دې قسم 250 نورې ګلکسي په کائناتو کې موجود دي. فکر وکړئ، دا دومره لوی سیستم په خپله چلیږي. زمونږ د لمر سره د ټولو نه نږدې ستوری، زمونږ لمر دا په خپله هم یو ستوری دی، یعنی سټارز دی، خو د دې سره د ټولو نه نږدې ستوری یا سټار 4.3 لایټ ییرز لرې دی. په لمر کې په یو سکند کې د 500 میلیونو اټوم بمونو په اندازه انرژي ازادیږي. لمر، سپوږمۍ او د ځمکې په شمول
ټولې سیارې یا پلانټس زمونږ سولر سیستم یا شمسی نظام دی. لمر د میلیونونو کلونو نه را په دې خوا د ځمکې په شمول د خپلو ټولو سیارو سره د 1,20,000 کیلومتره په یو ساعت کې سپیډ سره د سټارویګا خواته روان دی. زمونږ ځمکه چې مونږ پې اوسیږو په یو ساعت کې د 1000 مایلز په سپیډ سره د خپل اکسس یا محور نه په 40 ساعتو کې تاویږي چې شپه او ورځ ته پیدا کیږي. او د 80,000 مایلز په یو ساعت کې سپیډ سره د لمر نه په 365 ورځو کې تاویږي چې 4 فصله جوړوي. فکر وکړئ مونږ په داسې جهاز کې ناست یو یا سواره یو چې په یو ساعت کې د 1000 مایلز په سپیډ سره د خپل محور نه تاویږي او د 80,000 مایلز په ساعت کې سپیډ سره د لمر نه تاویږي او د 1,20,000 کیلومتره په ساعت کې سپیډ سره د سټارویګا خواته روانه ده. مګر د دې دومره حرکتونو سره بیا هم مونږ نه د خوځېدو او نه د جټکې احساس کوو. او که معمولی جټکه پکې راغله نو د ځمکې په مخ به بیخي آبادي پاتې نشي. د غور خبره دا ده آیا دا دومره دقیق سیستم او نظام او دومره دقیق اندازې په خپله جوړې شوي دي؟ آیا دا څنګه ممکنه ده چې د ځمکې دومره لویه سیاره یا پلانټ دی په غیر د انجن نه، په غیر د فیولو نه او په غیر د ډرایور نه په دومره های سپیډونو سره دومره دقیق حرکتونه کوي او نه دی لار غلطوي، نه دی د مدار نه وځي، نه دی سپیډ کموي او نه دی زیاتوي او نه دی اکسیډنټ کوي؟ آیا عقل او کامن سنس دا مني چې بې عقله ماده یا مټر دا هر څه کوي؟ آیا عقل او کامن سنس دا مني چې دا هر څه په خپله جوړیږي او په خپله کنټرولیږي؟ د هوا په ترکیب کې 88% نایتروجن، 21% اکسیجن او 0.03% کاربن ډای اکساید دی. فرضاً که نایتروجن 1 یا 2% زیات شي څه به وشي؟ یعنی که د 88 نه 9.88% ورسیږي نو د ځمکې په مخ به ټول شیان یخ یا فریز شي. که کاربن ډای اکساید د 0.03% نه 0.05% شي یعنی صرف 0.02% زیات شي نو د ځمکې په مخ به هر شی مایع او اوبه شي. که اکسیجن 1% زیات شي یعنی د 21% په ځای 22% ته ورسیږي نو د ځمکې په مخ به 80% شیان وسوځي او که 4% زیات شي یعنی 15% شي نو د ځمکې په مخ به ټول شیان وسوځي. باید فکر وکړو چې آیا دا دومره دقیقې او باریکې اندازې په خپله کنټرولیږي؟ نه هیڅکله نه، بلکې کائنات الله جوړ کړي دي او الله یې کنټرولوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه
محمد وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين وما علينا إلا البلاغ.